په کابل ولایت کې د اوبو رسولو یوه شبکه او د اوبو تصفیه خانه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د کلي بیارغونې پراختیا وزارت له لوري او د یونیسف دفتر په مالي مرسته د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ په تپخان او فقیرآباد کلیو کې د 50,918 امریکایي ډالرو په لګښت د اوبو رسولو د یوې شبکې او د اوبو تصفیه خانې د جوړولو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. زموږ خور او وریندار به نن د باندې په کیلومتر باندې نه وځي چې اوبه به د ځانه سره په یو شي کې راوړي. نن دې ته په کور کې دا زمینه مساعده شوله چې په خپل ضرورت د اوبو به د کور د خپل حاله سپره کوي. یوه برخه یې چې په افغانستان کې بیخي اولنی کار دی چې خړې اوبه د دریاب واخلي او هغه د تصفیه کار. دا اولنی پروژه ده چې په افغانستان کې تطبیق شوله او بیا غرو رغو کلیو ته هغه توزیع کیږي پاکه اوبه. نو واقعا چې دا یو ډیر غټ کار دی او ډیر مهم کار دی او ساتل یې پکار دی. ولله الحمد امارت اسلامي ژمن دی چې کوم وعده کړي د ولسونو سره او د دوی مسؤلیت دی هغه به کوي ان شاء الله ولازم. امنیت تامین دی د کار زمینه مساعده ده کله د چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي او صنعتکاران ته د کار زمینه مساعده شوې ده او د خیریه مؤسساتو او نورو ملګرو ملتو استازو او ټولو ته دا وعده ورکو چې لله الحمد په افغانستان کې د هر بابت څخه امنیت تامین دی او هر څوک د افغانستان اسلامي امارت تر اصول او مقررات تر چتر لاندې کار کولای شي. د کلي بیارغونې پراختیا وزارت تل هڅه کوي چې د خپلو شته امکاناتو له مخې په بېلابېلو برخو کې کلیوالي سیمو کې خپل خدمات وړاندې کړي. هر ولسوالي او هر کلي ته چې څومره څوک حقدار یې حق د اولت د هغو دی هم به شبکه ورته جوړوو هم به کوچنی بند ورته جوړوو هم به دیوالونه ورته جوړوو هم به شبکې ورته جوړوو هم به چا د دوی ورته ضرورت یا کارونه به ورته کوو. دا سږ کال چې اوس انکشاف جهاد تر چتر لاندې څومره پروژې تطبیق شوي دي دا په سلهاوو پروژې دي. غوښتنه مې د خپلو هېوادوالو دا ده چې تاسو ته کومه پروژه تطبیق کېږي سپارل کېږي د دې په دې ساتنه کې کلک هوډ وکړئ. دا د ملت شتمني ده. نو د مؤسسات هم دا وایو چې د دغه پروژو دپاره څو شیان په نظر کې ونیسئ. دا یو مسؤلیت دی دا یو امانت دی تا ته سپارل شوی دی دا پروژې په ځای کې ولګوه. په یاده شبکه کې د پاکو اوبو 3 ذخیرې جوړول د 12,926 مترو په اوږدوالي پایپ غځول د 113 سولر تختو او 526 شیردهانونو نښلول شامل دي. د دې شبکې د کار په جریان کې لسګونه تنو کارګرو ته د کار زمینه برابره شوې وه او په بشپړېدو سره یې د نوموړیو کلیو 1290 کورنیو ته د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړ.